چې دشمنی و د صحابه کرامو سره د خلکو والله پم دی یو خبره باندې وا چې صحابه د پیغمبر د در غلامان دي، صحابه د پیغمبر د سوچ غلامان دي، صحابه د پیغمبر د فکر غلامان دي، صحابه د پیغمبر د قران غلامان دي، د هغه د تحریک غلامان دي، د هغه د نظریه غلامان دي. څنګه چې ورته امام الانبیاء خبره کړې وا په حق مشن مانی، په حق تحریک مانی، په حق نظریه بانی، په حق سوچ مانی تمام دنیا تلاړل او د پیغمبر پیغام دنیا ته ورسو، د پیغمبر سوچ دنیا ته ورسو، د پیغمبر نظریه دنیا ته ورسوله. حق سوچ د غار حیران شروع شو، حق انقلاب چې د غار حیران شروع شو. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. دا صرف اقرا نو، دا د یو تحریک آغازو، دا د یو انقلاب آغازو، دا د یو مشن آغازو. وس د دنیا کفر به ختمیږي، وس به د دنیا یرغال ختمیږي، وس به د دنیا ظلم ختمیږي، وس به د دنیا ستم ختمیږي، وس به نور ظالم ظلم نشي کوله، وس به څوک د چا حق نشي خوړلې، وس به د خزو حقونه محفوظي، د سړو حقونه به محفوظي، هر چاته به حق ملاويږي. دا د اقرا یوازې یو جمله نه و، دا اقرا یو انقلاب را پیدا شو، دا اقرا یو تحریک پیدا شو، دا اقرا یو مشن پیدا شو. اگر کو ابتدا کې کم دی، اگر کو ابتدا کې کمزور دی، اگر کو سو کسانو خا خود خلکو چې د صحابه کرامو سره ورانه وا پس ورانه وا چغې سویلې هل تنقمون منا الا ان آمنا بالله، الا ان آمنا بالله، الا ان آمنا بالله. په دې وسره ورانه